ایمان پلورونکي 81 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونه د تیری برخه پای کې تاسو واوریدل سلطان نور الدین زنگی رحمه الله کرک ته نه ووت او له کرک څخه صلیبیان وشړ او هغوی له هغه ځای څخه بیت المقدس ته ولاړل او کرک د مسلمانانو لاس ته ورغی او اسلامي بیرغ یې پرې ورپاړه. ورونه د تیری برخه پای کې تاسو واوریدل چې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د کیسو په ترڅ کې موږ د یوې بلې کیسې سر شروع کړی کله چې خزانه پیدا شو او د تیری برخه په پای کې تاسو واوریدل چې په هغه غونډه کې د هغو کسانو کمای هم نه وو چې د نایت لقب ورکول سوی و. په دې کانفرنس کې د عکري لوی بطریق هم ګډون کړی و. ورونو دا د دوی تر ټولو لوی مذهبي مشر و چې د صلیب ساتونکي په نوم باندې یادېده. د دوی برسیره ګاهی او د هغه ورور المارک هم و. د اسلام قسم خوړلی دښمن کلیف اګسټس هم راغلی و. د صلیب د جاسوسي ادارې مشر هیرمن او د هغه دوه مرستیالان هم و. په لومړي وخت کې هغوی ټول چوپ ځکه هر یو د بل څخه شرمېده. خو بیا کلیف اګسټس د عکري بطریق اعظم ته د دې غونډې او کانفرانس د مشر په حیث باندې لقب ورکړ او مشر یې وټاکه او د هغه څخه د لومړي خبرو کولو غوښتنه وکړه. د عکري پادري لوی بطریق وویل زه چې د دې خلکو سره خبرې کوم نو ماته شرم راځي ځکه چې دوی ټول څو ځلې خپل قسمونه مات کړي دي ژمنې یې نه دي پر ځای کړي او اوس د هغوی ټولو سره ژوندي او روغ رمټ بیت المقدس کې ناست. زه د عیسی مسیح په وړاندې شرمېدلی یم چې کله صلیب ته ګورم نو سترګې مې ښکته شي. آیا تاسو ټولو په صلیب باندې لاسونه نه وایښي او قسمونه ونه وخوړلي چې دښمن به له منځه وړو سره له دې چې زموږ سرونه هم پکې قربان سي؟ آیا تاسو ټولو دا قسم نه وخوړلی چې موږ به د اسلام نوم او نښان ورکوو؟ آیا په تاسو کې څو کسانو زخمونه خوړلي او یا ګرېدلي هم یاستئ؟ تاسو شوبک مسلمانانو ته ورکړ او خپله ورڅخه راوتښتېدئ. بیا مو کرک ورته وسپاره. زه په دې پوهېږم چې څوک میدان ته وړاندې کېږي هغه ماتې هم خوري. د کامیابۍ څخه وروسته ماتې څه معنا نه لري. خو پرله پسې دوه ځلې ماتې دا فکر پیدا کړی چې صلیب یوازې په اروپا کې پاتې دی او که همداسې حالت وي نو ډېر ژر به د اروپا په کلیساګانو کې د مسلمانانو اذانونه واورېدل شي. خو ورونو د لوی بطریق په دې خبرو سره فلیف اګسټس په زوره وویل داسې به هېڅکله هم نه کېږي. د صلیب اعظم ساتونکي داسې به هېڅکله نه کېږي. د ماتې څه لاملونه وو چې موږ په هغې غور او فکر کړی دی اوس به ستاسې په وړاندې بیا پرې غور وکړو. د عکري بطریق اعظم ورته د طنز په توګه وویل شاید تاسې په دې باندې غور ونه کړئ چې اوس به د مسلمانانو هدف بیت المقدس وي. آیا تاسو د دې څخه نه خبره یاستئ صلاح الدین ایوبی د بیت المقدس د نیولو قسم خوړلی؟ آیا تاسو په دې نه پوهیږئ چې د مسلمانانو لومړی قبله بیت المقدس ده او هغوی به د دې ځای د ترلاسه کولو لپاره خپل ځانونه هم قربانوي؟ فلیف اګسټس وویل موږ په مسلمانانو کې د خیانت او غدارۍ تخم کرلی دی. موږ په مسلمانانو کې دومره خاینان او غداران پیدا کړي دي چې د نورالدین زنګي او صلاح الدین ایوبي په لاره کې به خنډونه اچوي او هغوی به په لوږ او تنده ختموي. د صلیب اعظم ساتونکي وویل بیا نو دا کوم مسلمان دی چې ستاسې څخه یې دا دوه کلکې او قوي کلاګانې ونیولې؟ دا له یاده مه باسئ چې مسلمانان احساساتي دي. کله چې مسلمان غدار شي د خپل ورور په غاړه چاړه راکاږي چې کله په هغې کې دیني او ملي جذبه او ولوله راوپاري نو بیا خپلې غاړې او سرونه سرښندنې ته وړاندې کوي او کفاره ورباندې ادا کوي. که مسلمان غدار او خاین شي نو هم به پرې باور مه کوه. ډېر لرې مه ځئ. په دې 10 کلونو کې چې څه وشول هغو ته وګورئ. د اسلام غدارانو تاسو ته څومره سیمې درکړې؟ آیا په تاسو کې دا همت شته چې مصر ته ولاړ شئ؟ نن ورځ مسلمانان د فلسطین په خاوره کې پراته دي. سبا به ستاسو په سینو باندې ناست وي. یاد ولرئ زما دوستانو که نورالدین زنګي او صلاح الدین ایوبي ستاسو څخه بیت المقدس ونیو نو بیا اروپا هم درڅخه نیولی شي. یوازې د فلسطین خبره نه ده د ځمکې د کومې ټوټې خبره هم نه ده
اصل مسأله او لانجه د اسلام او صلیب ترمنځ ده ورونو. اصلي خبره دلته وکړه چې جنگ عقیدوي ده، د مځکو په سر نه ده، بلکې صلیب او اسلام ده، حق او باطل ده، چې اسلام حق او صلیب باطل. هغه پسې وویل دا د دوه دینونو او مذهبونو فکري او نظریاتي جګړه ده، په دواړو کې د یو ختمول دي. آیا تاسې د صلیب ختمېدل زغملی شئ؟ په غونډه کې جوش او جذبه را پیدا شوه. ټولو په یو خوله وویل نه مقدس پلاره، داسې هېڅکله هم نشي کېدی، دومره ناهیلي کېدل نه دي پکار. د عکري بطریق اعظم وویل بیا نو تاسې په هغو لاملونو غور او فکر وکړئ چې ستاسې د پشاتګ سبب شو. زه د جګړې په هکله تاسې ته سبق نه درکوم. زه د فکر او عقیدې د میدان ساتونکی یم، زه د کلیسا ساتونکی یم. زما د کلیسا په پاکو نجونو قسم چې که ما ته لس پاخه او کلک مسلمانان راوسپارئ، زه به ورڅخه د صلیب عبادت کوونکي جوړ کړم. تاسې په دې خبره غور وکړئ چې ولې ستاسې لوی زغره لرونکی پوځ د مسلمانانو د کم پوځ په مقابل کې ماتې خوري. ستاسې 1500 سپاره د 100 پیاده مسلمانانو لخوا څخه ولې ماتې خوري؟ هغه پسې وویل د دې لامل دا دی چې مسلمانان د دین په جذبه او جوش سره جنګیږي. هغوی چې کله ستاسې سره مخامخ کېږي نو د ټولو په ژبه یوه خبره وي، فتح یا شهادت. ورونو لکه نن چې ویني د زړورو او باتور مجاهدینو همدا کلمه په خوله کې وي چې شریعت یا شهادت، فتح یا شهادت. ده پسې وویل ما اورېدلي دي چې د هغوی کمنډویان ستاسې شاته راتاویږي، ستاسې ملا ماتوي او خپله په غشو سوري سوري کېږي او یا ژوندي خپلو ځایونو ته ګرځي. فکر وکړئ چې ولې د هغوی لس کسان ستاسې په زرګونو لښکر کې راننوځي. دا یوازې دیني او مذهبي لیونتوب دی. هغوی په دې باور لري چې الله تعالی د هغوی سره ملګری دی، د الله جل جلاله رسول هم د هغوی سره دی. هغوی په داسې سختو حالاتو کې له خپلو مشرانو څخه نه بلکې د قرآن څخه هدایت اخلي. ما قرآن په غور سره مطالعه کړی. زموږ په خلاف جګړه قرآن جهاد بللی چې په هر مسلمان باندې جهاد فرض شوی دی، ان تر دې چې جهاد په لمانځه او نور عبادتونو غوره او افضل بلل شوی. تر څو پورې چې تاسې په خپل ځان کې داسې جذبه او جوش را پیدا نه کړئ د اسلام هیڅ شی نشي خرابولی. ورونو له دې څخه وروسته چې جذباتي او احساساتي خبرې او کلمات چې د عکري لوی پادري او بطریق صلیبي چارواکي ټول په جوش او جذبه راوستل او یو ځل بیا په هغوی کې ژوند را پیدا کړ. هغه له دې وینا څخه وروسته رخصت شو او یې وویل اوس تاسې په خپل منځ کې غور او فکر وکړئ چې ستاسې د ناکامۍ لاملونه څه او څوک پکې ملامت دي. څه ډول دا ناکامي په فتح او بري سره بدلولی شي؟ بیت المقدس د خپل ژوند او مرګ مسله وبولئ. صلاح الدین ایوبي پرښتنه نه ده، ستاسې په شان یو انسان دی. هغه په دې ځواکمن او قوي دی چې ایمان او عقیده یې پخه او کلکه ده. ورونو د صلیبیانو په دې غونډه او کنفرانس کې چې کومه ګرمي او ژوندیتوب راغی هغه په دې سبب و چې څه ځانګړې فیصلې وشوې. یوه پرېکړه دا وه چې ځوابي برید ونه شي بلکې صلاح الدین ایوبي او نورالدین زنګي ته د پرمختګ وخت ورکړی شي تر څو هغوی د خپلو ځایونو څخه ښه لرې شي، بیا خپاره او ګډوډ شي. په دې توګه به د هغوی د سامان لارې لرې او غیر خوندي شي. دویمه پرېکړه دا وشوه چې یونانیان، بازنطینیان او فرنګیان دې ته چمتو کړای شي چې د سمندر له لارې په مصر باندې برید وکړي. د مصر په شمال ختیځ باندې خپل پوځونه ښکته کړي او هلته پوځي او عسکري مرکز جوړ کړي. دا مرکز به د فلسطین د دفاع او په مصر باندې د یرغل لپاره په کار اچول کېږي. مهمه پرېکړه دا وشوه چې په اسلامي سیمو کې د بد اخلاقۍ لپاره کار نور هم تیز شي او هم د خراب او غلطو عقایدو خپرول پیل شي. ورونو مخکې وویل شول چې د مصر په سرحدي سیمو کې د صلیبیانو یو تخریبي او رانکاري پلان رسوا سوی او ټول کارکوونکي یې تباه او کفته سوي کوم چې د بد اخلاقۍ او اسلامي عقایدو د خرابولو لپاره راغلي وو او دا کارونه یې کول. صلیبي جاسوسانو خپلو چارواکو ته خبر راوړی و صلیبي پلان ناکام او کوم کسان چې د دې کارکوونکي وو هغوی ټول د خپلو مریدانو او مخلصونو لخوا څخه کفته او ټوټه ټوټه شو. په کنفرانس کې دا راپور هم وړاندې شو چې د صلیبیانو تر لاس لاندې سیمو کې د مسلمانانو ژوند تنګ شوی دی. هغوی د کاروانونو په شکل هجرت کوي چې په لاره کې پرې حملې کېږي، مال دولت او نجونې یې تښتول کېږي. په کنفرانس کې پرېکړه وشوه چې د مسلمانانو د ختمولو کار به همداسې روان وي بلکې نور دې هم تیز شي او هم دې د هغوی د نجونو څخه د مسلمانانو په خلاف باندې کار واخیستل شي. ورونو په غونډه کې دا پرېکړه هم وشوه چې په مسلمانانو کې د عیسایت تبلیغ او دعوت زیات شي. د دې لپاره زیات مال او دولت ته اړتیا لیدل کېده چې هغه صلیبي واکمنانو ورکول. خو په دې لاره کې څه ستونزې را پیدا شوې. یو دا چې مال او دولت به په اوښانو بار وړل کېده، نو په لاره کې به غازیانو هغه نیول او یا به د غلو او ډاکوانو له لورې لوټ او تالا کېدل. هغوی دا اړتیا حس کړه چې مال او دولت د هماغو سیمو څخه په لاس راشي تر څو وړلو ته یې اړتیا پیدا نه شي.
ورونو له ډېر وخت څخه په دې خبره غور کېده د صلیبي جاسوسي ادارې مشر جرمني نژاد هرمن د علي بن سفیان په شان تکړه استاد او ذهین سړی هغه په دې پوهېده چې د مصر په خاوره کې دومره خزانې شته چې په هغې باندې ټوله دنیا اخیستل کېدای شي خو هغې ته ځان رسول او په لاس راوړل ګران معلومېدل ورونو دا خزانې د فرعونیانو په قبرونو کې پټې او ښخې شوي تاریخ د دې خزانو څخه نه خبره نه و ځکه چې کله به کوم فرعون مړ کېده نو د هغه سره به بېشماره مال او سامان هم په لوی قبر کې کېښودل کېدل چې هر قبر د یوې پاچاهۍ ماڼۍ په شان باندې جوړېده فرعونیانو به په خپل ژوندانه کې د ځان لپاره داسې قبرونه جوړول چې هغه به د هغه د شان او شوکت سره برابر و او هغه ته به هیڅوک هم نشو رسېدی د مرګ څخه وروسته به د هغې ودانۍ دروازې او خوله په داسې توګه بندېدله چې پرته له جوړېدونکو څخه به بل چاته څرګنده نه وه چې څرنګه خلاصېدای شي او ورونو له دې سره به چې د فرعون د قبر خوله بندېده د فرعون تر ښخېدو وروسته به یې خپلوانو هغه کسبګاران وژل چې قبر په چا جوړ کړی وي ځکه چې یا خپله ور نه شي او یا حال څرګند نه شي او فرعونیانو هم دا ګڼله چې دوی خدایان دي نعوذ بالله من ذلک او د مرګ څخه وروسته به همدا شان او شوکت ورته نصیب وي هغوی به غرونه او غونډۍ سوري کول او د هغې لاندې به یې د پاچاهۍ ماڼۍ په شان باندې خونې دهلیزونه او برنډې جوړولې چې په هغې کې به ډېر زیات سره زر سپین زر ملغلرې قیمتي ډبرې د خوراک شیان شراب او شهد کېښودل کېدل او هم به یې د فرعونیانو مړي مومیایي کول چې خراب نه شي په دې قبرونو بلکې ماڼیو کې به بګۍ سره د آسونو او ګاډیوانانو کشتۍ سره د کشتیوانانو هم د خدمت لپاره به غلامان وینځي او خپل میرمنې ساتلې داسې عادت رواج او دود شوی و چې د یو انسان د مرګ سره به بېشماره مال دولت څاروي کشتۍ او بېشماره انسانان یو ځای قبرو ته ننباسل کېدل او بیا به په ټولو پسې په ژوندانه د لوی قبر خوله بندېدله نو هغوی به په څه حالت کې له سا بندېدنو څخه مړه کېدل ورونو دا جهالت ورونو د فرعونیانو ځینې مړي اوس هم په لندن او نورو موزیمونو کې ساتل شوي دي خو ورونو د فرعونیانو دوره چې ختمه شوه د هغوی څخه وروسته چې څومره حکومتونه راغلل او راځي هغوی ټولو د فرعونیانو حاضرې او قبرونه ولټول او دا لټول لا هم روان دي چې په ځینو سیمو کې دا کار ناشونی پرېښودی او برېښي مصر په خپل تاریخ کې ډېر پاچاهان لیدلي دي هر یو یې قبر لټولی چې هر څه په لاس باندې ورغلي دي هغه یې لوټ کړي تر ټولو زیاته برخه انګریزانو ته په لاس ورغله ځکه چې هلته د هغوی خپل حکومت او نظام نوي وسایلو په دې کار کې له انګریزانو سره هم ډېره مرسته وکړه اوس هم ویل کېږي چې د مصر خاوره د فرعونیانو د خزانو څخه ډکه ده که د مصر تاریخ ته په غور سره وکتل شي نو هلته داسې خطرناکې پېښې شوي خو ورونو اصلي کیسه دا ده چې د صلیبیانو څه کسان په خپل پروګرام د فرعونیانو قبرونو ته ورسېدل هغې ته ننوتل خو بیا معلومه نه شوه چې کوم لوري ته غیب شول کوم چې ژوندي راووتل هغوی د نورو خلکو لپاره د عبرت درس وګرځېدل نن هم د ځینو خلکو سره دا عقیده ده چې فرعونیان خدایان نه دي خو د هغوی سره د مرګ څخه وروسته هم داسې ځواک شته چې څوک هلته ورنږدې شي نو سخته سزا ورکوي په دې ځکه ځینې خلک عقیده ساتي چې هر پادشاه چې د فرعونیانو د خزانې هیله او قصد کړی و او هغې ته لاس اچولی د هغه پاچاهي او حکومت ختم سوي خو ځینې خلک بیا دا د فرعونیانو سپیرتوب ګڼي ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبي څخه مخکې صلیبیانو ته څرګنده وه چې مصر د فرعوني خزانو خاوره او مرکز دی په همدې خاطر هغوی د مصر په خاوره خپل حکومت جوړول غوښتل کله چې هغوی په دې پوه شول سلطان صلاح الدین ایوبي ته ماتې ورکول اسان کار نه دی نو دا پرېکړه یې وکړه چې په خپله د مصریانو په لاس دا خزانې راوباسي او بیا هغه د مسلمانانو په خلاف باندې کار واچوي هغوی ته دا معلومات شوي وو چې د مصر د حکومت په پخوانیو کاغذونو او پاڼو کې داسې نقشې او اسناد شته چې په هغوی کې د فرعونیانو خزانې معلومات او ځایونه په ګوته شوي هغو کاغذونو او اسنادو ته ځان رسول اسان کار نه و صلیبیانو تکړه او هوښیار جاسوسان مصر ته استولي وو چې هغوی د کاغذونو ځایونه په ګوته کړي او بیا د هغو د تښتولو پلان جوړ کړي ورونو هغه وخت سلطان صلاح الدین ایوبي د شوبک او کریک په جګړو کې بوخت و نو د صلیبیانو د جاسوسي ادارې مشر هرمن په دې بریالی شو چې د قاهرې یو چارواکی احمر درویش خپل ملګری او پلوی وګرځوي احمر درویش سودانی و او د هغه په خلاف هیڅ ډول شک او شکایت نه و چې هغه غدار یا خائن دی سلطان صلاح الدین ایوبي په هغه باور او اعتماد لرل هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي سره په ډیرو جګړو کې برخه اخیستې وه او نوم یې هم پیدا کړی و وروسته څرګنده شوه چې دا د یوې صلیبي نجلۍ میریا اسټینیا
کمال و چې هغې د احمر درویش په دماغو کې د سودان د خاورې محبت، د سلطان صلاح الدین ایوبي مخالفت او د مصر او سودان په پوله د یو آزاد حکومت نشه پیدا کړه. هغه پخپله مسلمان و، خو صلیبیانو د هغه په دماغو کې دا خبره اچولې وه چې هغه لومړی سودانی او بیا مسلمان دی. هغه وخت چې نورالدین زنګي د کرک کلا نیولې وه، احمر درویش د صلیبي جاسوسانو سره څو ځلې لیده کاته کړي وو. هغه په دومره پټه باندې لیده کاته کول چې هیڅ چاته هم نه څرګندېده چې هغه ګوندې د دښمن سره اړیکې لري. هغه په دفترونو کې دومره اثر پیدا کړی و چې پخوانی اسناد او کاغذونو ته رسېدل. خو وروڼو، هغه چې کوم کاغذونه راپټ کړل په هغې کې څو کرښې او لیکې موجودې وي. هغه نقشې یوازې کاغذونه نه بلکې د کاغذ او ټوکر څخه جوړې شوې وي. په هغې کې کرښې، لیکنې او څه یاداشتونه وو چې لوستل یې شوني نه وو. هغه کاغذونه او اسناد بل چاته ښودل کېدل هم نه، ځکه چې د رسوا کېدو امکان یې زیات و. څه وخت وروسته د هغې لیکنو څخه مطلب واخیستل شو او دا څرګنده شو چې د قاهرې څخه لرې یوه غرنۍ سیمه ده چې هلته ځناور هم نه ځي. خو په هغه ځای کې د کوم فرعون قبر شته. دا هم څرګنده نه وه چې دا لیکنه سمه او صحیح ده او که هسې کرښې کل سوي. په دې کاغذونو کې څه تصویرونه هم کل سوي وو چې د هغو څخه ټوله کیسه څرګندېده. ورونو، احمر د خپل قسمت ازمایلو نیت او قصد کړی و. د دې فرعون نوم دویم ریمینس و. صلیبیانو د دې هدیرې د کیندلو لپاره څو تکړه او هوښیار جاسوسان قاهرې ته استولي وو. د دې ګروپ مشر ایټالوی مارکوني و چې په ګرځندویي کې پوره تجربه لرله. احمر درویش دې جاسوسانو ته داسې څېرې جوړې کړې وې چې هیڅ چا هم نه پېژندل. 2 کسان یې په خپل کور کې نوکران کړي وو. د دې په بدله کې دا پرېکړه شوې وه چې د خزانې څخه چې څه په لاس راځي هغه به د احمر درویش په کور کې زیرمه کېږي. هغه به د سلطان صلاح الدین ایوبي په خلاف استعمالیږي. حشیشانو ته به ښه پرېمانه مال ورکول کېږي. کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي ووژل شي او مصر ونیول شي، نو هغه به یو آزاد حکومت جوړ شي چې څه برخه به یې مصر او څه برخه به د سودان وي. که په دې وخت کې سلطان صلاح الدین ایوبي په صلیبیانو برید وکړي، نو باید احمر درویش خپل اړوند پوځ د سلطان صلاح الدین ایوبي په خلاف باندې استعمال کړي. ورونو، دا یو خیالي حکومت و چې دوی په خپل ذهن کې جوړ کړی. ورونو، د احمر درویش دماغ د دومره لوی خزانې په حرص کې راګیر شوي و. هغه مارکوني د خپل 2 جاسوسانو نوکرانو سره د خزانې په لټون پسې د غرونو سیمې ته واستول. خو ورونو، د جاسوس په وسیله باندې هرمن ته هم خبر استولی و چې کار پیل سوی. هرمن د صلیبیانو په کنفرانس کې چارواکو ته ویلي و که دا خزانه را پیدا شوه، نو هغه مال او دولت به د مسلمانانو په خلاف کار اچول کېږي چې په دې باندې به د مصر ریښې د مصریانو په وسیله باندې وچ. ورونو، تاسې فکر وکړئ څومره غټ غټ پلانونه د مسلمانانو د تباهۍ او د جرړو ایستلو لپاره په کار اچولي وو. په نن زمانه کې هم همداسې پټ پلانونه روان دي چې زموږ او ستاسې را روان نسلونه به دا تاریخ لولي. خو باید چې د دوی ټولې دغه توطیې او د سیر سواسي او په مقابل کې باید مسلمانان قوي او داسې پلانونه وسنجوي چې د صلیبیانو جرړې وباسي. ورونو، د 1104 میلادي کال اخري 3 میاشتې وې. د قاهرې څخه 18 میله لرې یو ځای 3 اوښان ولاړ وو چې په هر یو باندې یو سړی سپور و. د هغوی څېرې او مخونه پټ وو. یو سپور د خپلې چپنې څخه تاو شوی کاغذ راوایست. هغه یې خلاص کړ او بیا خپلو ملګرو ته وویل ځای همدا دی. د هغه په اشاره ټول روان شول. 2 غونډۍ د دیوالونو په شان باندې یو بل ته مخامخ ولاړې وې چې د دواړو ترمنځ د یو اوښ تېرېدلو لار وه. 3 واړه یو په بل پسې هغه تنګي ته ننوتل. د غونډیو شکل او صورت داسې و لکه چې خونې او ودانۍ، خو چتونه یې نه وي. د شګو په دې لوی سمندر کې د غرونو دا لړۍ 3-4 کیلومتره پراخه پرته وه. د دې څخه د باندې غونډۍ او کمرونه وو. د هغوی تر شا د سختې خاورې غونډۍ او بیا ورپسې د ماتو ګردو دیوالونو په شان باندې غونډۍ وې چې په هغې کې ځینې ډېرې ډبلې او ځینې ګردې د ستنو په شان تر 1000 فوټه پورې پورته ختلې وې. ورونو، د لمر پرېوتو څخه وروسته چې ماښام لا نه و تیاره سوی، دا سیمه لکه د پیریانو او جنیاتو په شان ښکارېده. دې سیمې ته هېڅ چا د ننوتلو کوښښ نه و کړی. چا هلته د تللو زړه نه کاوه، ځکه چې هلته تللو ته هېڅ اړتیا نه وه. د دښتې او بیابانونو مسافرو ته یوازې اوبه پکارېدې. خو ورونو، دا لوړ او وچ غرونه چې له لرې څخه په ورځ کې د اور د لمبو په شان برېښېدل، د اوبو د یو څاڅکي شک هم په دې کې نه کېده چې دلته به اوبه وي. دا ځای د هېڅ لارې په سر نه و پروت.
د ډېر لرې څخه خلکو ته څرګندېده. خلکو د دې ځای په هکله ډارونکې کیسې اورېدلې. یوه کیسه پکې دا وه چې دا د شیطانانو او بد روحونو ځای دی. کله چې الله جل جلاله شیطانان د اسمان څخه راوشړل نو په همدې ځای کې راښکته شول. څرنګه چې پوځي اهمیت یې هم نه درلود نو ځکه پوځیان هلته نه ورتل. په دې سیمه کې پرته له شګو، ډبرو او صحرایي ځناورو څخه بل څه نه و. ښایي په تاریخ کې تر ټولو لومړی انسانان همدا 3 کسان دي چې دې سیمې ته له بهر څخه راغلي وو. هغوی همدې ځای ته راتلل ځکه چې د دې سیمې نقشه د هغوی سره وه. یوازې یوې کرښې شک پیدا کاوه چې هلته یوه ویاله ښکل سوې وه. حال دا چې هلته د ویالې هېڅ اثر هم نه و. هلته د ویالې پر ځای باندې یوه ژوره کنده وه چې د هغې پلنوالی 10-12 ګزه و. د هغه ځای شګو داسې ښودله چې هلته په پخوا وختو کې اوبه وې. دا ژوره کنده همداسې د نیل دریاب ته رسېدلې وه. اوس سپرو ته ډاډ ورکول سو چې له نقشې سره سم موږ د مقصد ځای ته رارسېدلي. په دې سپرو کې یو مارکوني ایټالوي نژاده او 2 نور د هغه ملګري وو چې 3 واړه صلیبیان. هغوی 3 واړه د سلطان صلاح الدین ایوبي یو قمندان احمر درویش د 2م ریمنس د هدیرې رسپړلو لپاره استولي وو. د نقشې سره سم هغوی سم او صحیح ځای ته راغلي وو. اوس خبره دا وه چې هغوی باید د غرونو د نړۍ منځ ته ننوځي چې اصلي ځای همدا او که غلط سوي دي. مارکوني خپلو ملګرو ته وویل چې فرعون په داسې ځای کې ځان ته هېڅکله هم هدیره نه جوړوي ځکه چې دا ځای خو تیاره جهنم دی. احمر او هرمن موږ هسې په یو امتحان او ازمایښت کې اچولي. 2 نور کسان چې مارکوني خپل قمندان باله هغه ته هېڅ ونه ویل ځکه چې هغوی د حکم تابع وو. مارکوني ډېر تکړه صلیبی و، د همت بایللو سړی نه و. همداسې مخ په وړاندې روان. هغوی چې څومره تلل په هماغه اندازه باندې د ډبرو او کمرونو شکل بدلېده. هغه ډبرې، کمرونه او غونډۍ رنګارنګ وې، ځینې سرې، ځینې بادامي او ځینې خړې وې. هلته له تختو څخه جوړې شوې غونډۍ هم وې او نیغې ولاړې غونډۍ هم. ځینې مایلې وې چې شګې ورڅخه لاندې راتویې شوي معلومېدې. چې کله هغوی ښه وړاندې ولاړل نو لاره بنده شوه. مارکوني ښیل ورته وکتل نو یوه غونډۍ په منځ کې داسې بېله سوې وه لکه زلزله چې دیوال سره جلا کړي. هغه له درز او پیل شوي ځای څخه وکتل. یوه کوڅه وه چې تر لرې ځایه پورې تللې وه. له دې درز یا چاک څخه د اوښ تېرېدل امکان نه درلود. مارکوني په خپل اوښ سپور په دې کوڅه کې ورننوت، خو دواړه پښې د دیوالونو سره لګېدلې. هغه دواړه پښې راټولې کړې او د اوښ په شا کېناست. شاتني دواړو سپرو هم همداسې وکړل. وروڼو د اوښانو بدنونه د دیوالونو سره لګېدل نو خاورې به راتویېدې او دوی په دې کوڅه کې مخته روان وو. غونډۍ په 2 برخو ویشل شوې وه او مخ پورته ولاړه وه او ډېر لرې د دواړو غونډیو څوکې سرنښتې وې او یو ځای سوې. په دې برخه کې تیاره وه خو مخکې روښنایي ښکارېده چې د دې څخه دا هیله پیدا کېده چې کوڅه هلته ختمېدونکې ښکاري او بیا به پراخ میدان وي. وروڼو دا 3 سره ملګري روان دي د خزانې په لټون کې. کوڅې اوس د تونل شکل غوره کړ چې د اوښانو د پښو اواز یو ډول ویرونکی انګازه خپروله. مارکوني همداسې مخ په وړاندې باندې روان و. هلته یوازې یوه لاره وه ځکه نو د لارې د غلطېدو امکان کم. د روښنایي نښه لږ لږ زیاتېده او پراخېده چې کوڅه مخ په ختمېدو. کله چې هغوی د کوڅې آخري سر او خولې ته ورسېدل نو اوښ سره له سپرو نه شوی تېرېدی. 3 واړه سپاره د اوښانو غاړو ته رامخې ته شول او راښکته شول ځکه چې له اړخونو څخه نه سوی ښکته کېدی. یوې خواته یې هم دیوال و بلې خواته هم. اوښان په ډېره سختۍ سره راوایستل شول. کله چې وړاندې ولاړل نو د یو کلا په شان باندې لوړ لوړ دیوالونه یې ولیدل. دا کلا طبیعي وه. غونډۍ تر 300-400 ګزه پورې مایلې وې او بیا همداسې نیغې پورته تللې وې. ځینې لوړې او ځینې د هغې څخه ښکته وې. خو وروڼو داسې معلومېده چې دا ځای د هر لوري څخه بند دی. هغوی یوې او بلې خواته وګرځېدل. اخر یې داسې یوه لاره پیدا کړه چې پیاده پرې تللی شو. وروڼو دا چې مارکوني به له خپلو ملګرو سره د ریمنس دغه قبر ته ورسېږي او خزانه به پیدا کړي که نه، او څه فکر کوي سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به په مصر کې نور کوم پلانونه لري؟ دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به په راروانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 81مې برخې پای.